او چې څومره وخت کې شاعري ته راغلي ماشي په وړه سترګه کې څومره لوی پروردګار پروت دی. حیران یم خلک یو بل په حافظه کې ساتي حیران یم خلک یو بل په حافظه کې ساتي قسم دی هیر دی له موږ زموږ خپل مخونه کیف یې څه پوښتې سړیه کیف یې څه پوښتې سړیه بس خمرم چې غزل لیکم خپل روح د بل وجود کې اچوم. څو کتابونه مو چاپ دي او مخته د کوم کتاب اراده لرئ مخکې به هم بل کتاب راځي او که به نه راځي؟ اوس خاورې بیا هم غږ ټیټ کړم وایم په خونه کې مې پلار پروت په خاموشۍ کې مې د شور اندازه چاته نه وه په خاموشۍ کې مې د شور اندازه چاته نه وه زما لوګی لید د اور اندازه چاته نه وه او د باور دغسې مړه شوي مور و پلارو پکې د باور دغسې مړه شوي مور و پلارو پکې او چې د پردي او سکه ورور اندازه چاته نه وه غیرتمن شوي وو یا ډېر بې غیرتي نیولي غیرتمن شوي وو یا ډېر بې غیرتي نیولي موس به روان شو د پیغور اندازه چاته نه وه. د ادبي ګلبان قدرمندو کتونکو لیدونکو اورېدونکو په دغه تمه او هیله یو چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت په جامه کې ژوند کوئ. قدرمندو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دا خپرونه کې موضوع د شاعرانو سره مرکې کوو ژوند یې پښتو او شعر شاعري ته راوړو د ژوند په بوختیا ورسره پوښتنې کوو. نو په همدغه سلسله کې راغلي یو ډېر قدرمن شخصیت د پښتو ژبې دروند شاعر محترم نسیم ایثار صاحب ته. نو راځو په خپرونه کې د نسیم ایثار صاحب څخه څو پوښتنې کوو او څو شعرونه ترې اورو. ایثار صاحب په پروګرام کې درته ډېر زیات ښه تفرقلۍ وایستلې بشه. ډېره مننه کور ودان ستاسې د ګلبڼ د ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلو پیرزوینې خدای مو ښه لر آباد اوسي. ډېره مننه ایثار صاحب ستا هم ډېره مننه کوو چې موږ ته وخت راکوي. ایثار صاحب په لومړۍ کې به یې پوښتنه وکړو چې څومره وخت کې شاعري ته راغلي دغسې په عمومي توګه باندې خو تقریبا هغه د کال 2000 را په دې خوا چې تقریبا اوس هغه د 30 کاله کېږي چې زه شعر لیکم. ډېره مننه. ایثار صاحب په لومړۍ کې غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو. سترګو د غزل ده چې زما د دومره نصیب خوار پروت دی زما د دومره نصیب خوار پروت دی سیوری مې سوځي په انګار پروت دی او غږ دې د سترګو د اقرار ورو کړه غږ دې د سترګو د اقرار ورو کړه نږدې پر شونډو د انکار پروت دی او نخرې دې وکړې په هډوکو مسته نخرې دې وکړې په هډوکو مسته د کاڼو پلار غر هم قرار پروت دی او شمې په یاد دې ستا تصویر مې کښېښود شمې په یاد دې ستا تصویر مې کښېښود خو کتابچه کې مې اوس مار پروت ډېر خوندور بیا یې اورو. او شمې په یاد دې ستا تصویر مې کښېښود خو کتابچه کې مې اوس مار پروت دی او د وړې ماشې په وړه سترګه کې د وړې ماشې په وړه سترګه کې څومره لوی پروردګار پروت دی. بیخي خوندور شعرونه د وړې ماشې په وړه سترګه کې څومره لوی پروردګار پروت دی او سپوږمۍ کې داغ ویني خو دلته ړوند سي سپوږمۍ کې داغ ویني خو دلته ړوند سي چې تک تور مار یې پر ټول شار پروت دی بیخي خوندور. او د اوږې یاد دې راغی سر مې چوي د اوږې یاد دې راغی سر مې چوي وړاندې د ګل په اوږه خار پروت دی او وی به اوس خاورې بیا هم غږ ټیټ کړم وی به اوس خاورې بیا هم غږ ټیټ کړم وایم په خونه کې مې پلار پروت ډېر خوندور. وی به اوس خاورې بیا هم غږ ټیټ کړم وایم په خونه کې مې پلار پروت دی او دا دی ستا سیوری مې تر تا راوړلو دا دی ستا سیوری مې تر تا راوړلو زم اوس تا پل راوړم په لار پروت دی او ضرور به خوب کې ځان وژنه کوي ضرور به خوب کې ځان وژنه کوي دا کوم سړی چې انتظار پروت دی بیخي خوندور. د قامتونو حال له چا څه پوښتې د قامتونو حال له چا څه پوښتې هغه د وینې چنار پروت دی د قامتونو حال له چا څه پوښتې هغه د وینې چنار پروت دی او شک مې په ځان د خزانې راځي
شک مې پر ځان د خزانې راځي په زړه مې تل د زلفو تار پروت دی او ستورو تراشمو سبا غم مه کوئ ستورو تراشمو سبا غم مه کوئ نن نسیم ویښ دی خو ایثار پروت ډېره مننه ایثار صاحب ډېر خوندور غزل و ایثار صاحب څو کتابونه مو چاپ دي او مخته د کوم کتاب اراده لرئ مخکې به هم بل کتاب راځي او که به نه راځي ما تقریبا په 2007 کې خپل لومړی شعري ټولګه چاپ کړې ده له هغه را په دې خوا باندې مې بیا په 2014 کې یو بل د نثر کتاب دی چې هغه د غزنیوالو د شعرونو تذکره ده د بالول په کچکول کې اول ټوکې هغه چاپ شوی دی تقریبا یو غټ ټوکې بل هم تیار دی او له هغه را په دې خوا بیا په 2014 کې دوهمه شعري مجموعه د حواسو له شپږمې دروازې نه هغه چاپ شوله بیا را په دې خوا تر 2014 را په دې خوا په 2021 کې زما دغه مجموعه د راروانې زمانې غزل په 2021 کې دغه چاپ شوله نو تقریبا په دا 2 کاله کې مې اوس نور ډېره شاعري پرته ده چې تقریبا په لنډ وخت کې به انشاءالله دغه هم چاپ شي او پوره غټ کتاب دی داسې یعنې که ووایم زما تر د چاپ شویو مجموعو دا ډېر لوی دی تر دا ټولو هم دا لوی دی دا ټولو یو کې هم نو د دې کتاب نوم و چې دا څراغ دی په هوا پسې راوتی بس دغه 3 شعري ټولګې لرم او نثري ځینې کتابونه را سره پراته دي خو لا تر اوسه ورته خوشبینه نه یم چې چاپ یې کوم ایثار صاحب غزلونه درڅخه اورو غزلونه او دغه د چاپ کتاب څخه به یو غزل دی د دې چاپ کتاب دغه اول غزل دی فکر کوم چې کیف یې څه پوښتې سړیه بس خو مرم چې غزل لیکم کیف یې څه پوښتې سړیه کیف یې څه پوښتې سړیه بس خو مرم چې غزل لیکم خپله روح د بل وجود کې اچوم چې غزل لیکم او د اصولو قواعدو ټول یې تکه و نقاده د اصولو قواعدو ټول یې تکه و نقاده زه نو کله په خپل ځان دننه یم چې غزل لیکم د اصولو قواعدو ټول یې تکه و نقاده زه نو کله په خپل ځان دننه یم چې غزل لیکم او ستا د خیال د جنت بوی چې دوزخیانو ته ور نسی ستا د خیال د جنت بوی چې دوزخیانو ته ور نسی دروازه مې هم د خونې بندوم چې غزل لیکم ستا د خیال د جنت بوی چې دوزخیانو ته ور نسی دروازه مې هم د خونې بندوم چې غزل لیکم او د تصویر کیسې دې ناوري کاڼي وخاندي او وایي د تصویر کیسې دې ناوري کاڼه وخاندي او وایي دیوالونو ته لاسونه غورځوم چې غزل لیکم او هیڅ مې ورک نه وي خو داسې لکه ورک چې مې هر څه وي هیڅ مې ورک نه وي خو داسې لکه ورک چې مې هر څه وي بس یو څاڅکی په دریاب کې لټوم چې غزل لیکم او مقطع ده چې بل سړی وایي ایثاره داسې لیکه بل سړی وایي ایثاره داسې لیکه نه زه یم او نه یې هم دعوه کوم چې غزل لیکم بل غزل دی چې دوی به څنګه زغمل د یو او بل مخونه چې دوی به څنګه زغمل د یو او بل مخونه نه آینې ماتې دي نه شرمېدل مخونه بیخي خوندور چې دوی به څنګه زغمل د یو او بل مخونه نه آینې ماتې دي نه شرمېدل بیخي خوندور بیا حیران یم خلک یو بل په حافظه کې ساتي قسم دی هیر دی له زموږ خپل مخونه او ما مخامخ وګوره هلته له ډېرو ورک یم هلته له ډېرو ورک یم زه هم دا یو مخ لرم غزل مثل مخونه ما مخامخ وګوره هلته له ډېرو ورک یم زه هم دا یو مخ لرم غزل مثل مخونه او ستا پښو کې پروت بختور
او موږ یو ځمکه او اسمان ستا پښو کې پروت بختور او موږ یو ځمکه او اسمان ناست یو ستا لار کې مشو د تا په پل مخو واه بیخي خوندور دغه د لپو په شان شیندي دعا دغه د لپو په شان شیندي دعا های هغه ونه وینې سم کړه ښکنځل مخونه او ژوند مو هم دومره و چې په زړه مینځلو تیر سو ژوند مو هم دومره و چې پر زړه مینځلو تیر سو کنې ګردونو به مو داسې خوړل مخونه او ستا د رټلو باران چې مسلسل و پر موږ ستا د رټلو باران چې مسلسل و پر موږ د خام دیوال په شان مو ورژېدل مخونه او دوی به د جبر خندا کړه څو زله مګر دوی به د جبر خندا کړه څو زله مګر زما نظر یې کڼ کړ زما نظر یې کڼ کړ چې ژړېدل مخونه او ویل یې رڼا ترې اخلو د لمر په ضد راوځو ویل یې رڼا ترې اخلو د لمر په ضد راوځو ایثاره ستورو ته مې یو ښودل مخونه ایثار صاحب د غزل سره په څنګ کې نظم کې مو کار کړی دی که نه صرف زه بس دغه دواړه خو نظم عمومي د شاعري نوم چې دغه نظم دی او بیا دغه کې به خپل فورمونه دي خپل ژانرونه دي لکه غزل او رباعي او دا په نظم کې راځي یعنې دا ټول دغسې ډېر شیان توکي دي چې هغه په نظم کې راځي او خصوصا بیا په نظم کې مورا نظم آزاد نظم نثري نظم په دغو ټولو کې مې کار کړی دی نو ایثار صاحب نظم درڅخه اورو په اخره کې په سترګو یو نظم دی د خور په نوم دی د نظم نوم دی خور دا زما د وجدان غږ دی دا زما د ایمان ژبه معجزې ته د وجود چې ضرورت سو نارینه ته خدای خور ورکړه چا درک کړه او چا هسې لکه زیات له زندګۍ نه شی ګزار کړه زما سترګو بختورو له نږدې نه پېژندلې دغه ښکلې معجزې دي په زرها ځله مې کړي تجربې دي د څلورو خویندو ورور یم ښار هم ډک له ښکلو پیغلو خلک وایي دا پلیتې زیناکارې خپل عزت په پیسو پلوري ټول ځوانان ترې راتاویږي فقط پوندو ته یې ګوري د څلورو خویندو ورور یم د څلورو معجزو د تصویر زور مې واک له سترګو دی اخیستی ما د ښار په دغه دېرش کاله ژوندون کې هېڅ ونه لیده پلیته زیناکاره عصمت پروشه بې عزته بدکرداره هرې پیغلې زما د خور سرمن اغوستې د چا سترګې د چا پوندې د چا غږ د چا لاسونه د چا تګ د چا خبرې هر پیغلې کې مې وینم یو نه یو انداز د خور مې ما تر ننه څوک ونه لیده په ښار کې چې یې زه لکه ورور نه یم چې مې دا لکه خور نه وي نو یې خدایه د دې ښار دغو پلیتو نارینو ته یوه خور ورکړې چې سترګې یې صفا په معجزې سي او په هره یوه پیغله یې سرمن د خور خوره سي د شهوت بلا یې مړه سي په ژړا سي په توبه سي ښار به څومره ښایسته سي ښار به څومره ښایسته سي بیخي خوندور نظم ایثار صاحب ډېره مننه کوو چې موږ ته په خپرونه کې وخت راکوي د وخت راکولو مو یو جهان مننه نو قدرمندو دا وه د ایثار صاحب سره مرکه تر څو چې موږ تر بل شاعره پورې ځو له تاسو څخه اجازه اخلو د لوی الله په امان